الرشیدو د ټولو راهنما، ټولو ته راه راست سیخ الیار شیون کا ذات. څوک هم د یوې چارې په مقصد باندې او د هغه تدبیر د ده په فهم کې نر درومي، پویه کې نر درومي، نو د مشوم او د مقصدان په منځ کې 1000 مرتبه یا رشیدو یا رشیدو ورد وکي، الله جل جلاله بودتا په خوب کې دغه چارې تدبیر وشي، یا بزرګ کې الله پاک وتا القاو کې د سیخ چارې د سیخ لیارې. دویم خصوصیت ته دا د کچیر ته روزنا سوق دغه اسم مبارک ورد کوي نو ټول مشکلات په الله وینه لري کی، کاروبار کې به الله ته شا ترقی نصیبه کی. دریم خصوصیت ته دا ده چې سوق دغه اسم مبارک د مباشرت نمخ کې ورد او کی یا رشیدو یا رشیدو، الله به ته نیک اولاد او پرهیزګار اولاد نصیبه کی. سلرم خصوصیت ته دا ده چې د صحیح طرف ته د فیصله دی پورا چې د راهنمایي وشي، نو د مقصدان المنزن بعد 100 مرتبه ویل دغه ډیر مفید دی. پنځم خصوصیت دی دا ده چې څوک د مقصدان المنزن بعد 100 مرتبه دغه اسم مبارک یي، نو د عمل دا به قبول شي.